حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ وی سخت گرمی وا پدې ګرمۍ کې وی د کوره بار راووتم نه هغه زمانه کې بجلي وه نه پکې و نه ایر کنډیشن وی چې بار راووتم خلک په لاره روان دي او سخته ګرمي ده خولې بیګې یو شل دی ګوډ شل په دواړو خپو ځان توښی د ما پیړو سوځېد لکه د دې شل د مخ د ګرمۍ نه تک سورو خولې ترې روانې وې ما ورته وی شله ودرېږه دلته دې سوري ته شه وی چې سوري ته شو د علماو نیکان خلک پیژني زه پیژندم ما ته وی مالک ابن دینار څه وی راته وی ما ورته وی چې مهرباني وکړه دې سوري ته شه او ما سره پیاله چې د ماغه زمانه کې چې څه زه به دې اکرام وکړم ما سره دمه شه وی ما دا شل ما ته وی چې نه په ما تلواره ده شله چرته ځې وی بیت الله لزم وی ما ورته وی چې بیت الله لځې نو راځه لغوندې ما سره دمه شه او چې مازدیګر شي سوري شي د سورلی بندوبست بدله وکړم یو اس یا اوښ بدله پیدا کړم په هغې به ورسې وی ما ته وی مالک ابن دینار ما ته خو ډېر هوښیار ښکارېدی خو ډېر قمقلی وی سړی دی مالک ابن دینار زه ما نه رب خفه شوی دی ما نه الله خفه شوی دی زه د خپل رب راضي کولو پسې روان یم چې خپل رب رضا کم نو چې چا نه الله خپی خپل محبوب ته خپی او دې د هغه رضا لذي چې دې راضي کم نو دې به دمې کوي ډوډۍ به خوري سورو ته به ناستي خدای ته وګوره ما پرېږده سړی روان شو مالک ابن دینار وی اتفاق دا و چې په دغه کال ماتم الله د بیت الله د حج توفیق را نصیب کو وی چې حج د لاړم بیت الله نه مې طواف وکړه عمره چې سړی کوي لومبې به د بیت الله نه وچه کرې ووهي نیت به وتړي لبیک اواز به کوي دی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک خدای تا ته حاضر ولاړ یم تا له شریک نشته او دوه جامې چولی یو د کمیس په ځای یو صادر یو د پرتوک په ځای کفن یې چولی کفن سر تور خپې بلې خپې که چپله چی دا ډوکې پکې ښکاري خوشبو به نه لګوي خولې به ترې بیږي بوی به ترې رواني د نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو وی کم حاجي د خدای په نزد غوره دی وی الشعث الطفل چې ببر سری وي او څخابین تیزي دا د عشق انداز دی غریب مالدار گدا خان نوکر چاکر ښکلي او خیرن او عربی او عجمی تور او سپین ټول یو شان د بیت الله نه الله ته تاویږي او ټول یو شوق سره چغې وی الله 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 څوک وی لا اله الا الله څوک نورې کلمې وی یو د جړا چغې وی یو بوډا سپینګري مې ولیده قسم په خدای په ټیټه ملا روانو داسې سپینګري نو ما وی دا غریب دی ما یو څو ریاله جیب کې امې راواغېستل ولا مې لاس کې کېښودل مې راشه مدد به ورسره وکړم نو چې ما هغه ریالونه د هغه لاس کې کېښودل ما له کلکه دیکه راکړه وایي مې دا خو بل شان سړی دی او دې بوډا څه وی بل ټکې نه وی ده به وی الله 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 ما ملګرو ته وی د ده دا زاري به خدای نه قبلوي د سپینې ګیرې ته وګوره اوښکې په مخ روانې دی او ټیټ روان دی دا به خدای نه قبلوي د ده دا چې قبلوي زمونږ دا به مو سره الله قبلوي انشاءالله دوکاندار نه چې سودا سړی والي تاسو ټول تاجران پاتې شوی به ته سودا د دوکاندار نه والي او کور ته یې راوړی په هغې کې یو څو ټماټر خرابي نو خلک هغه ټماټر واپس نه وړي یا به ټول وړي یا به ټول اخلي که دکاندار له دغه پنځه شپږ یې وړل چې ها دا کاکا خراب دي دا واله او روغ راکړه دکاندار به یا ټول راوړه یا ټول واله رزقه به زه څه کوم داسې ده که نه ده نو ما وی ګوره زمونږ د دې
طواف او د دعاګانو مثال د سخا ټماټرو دی، اما د دې سپینګیري بوډا د اعلی ټماټرو دی. دا به ټول خدای ته ځي، نو مونږ خو دا ردي نه واپس کوو، یا ټول واپس کوو یا ټول قبلو. نو خدای به دا ردي نه واپس کوي، یا به ټول واپس کوي یا به ټول قبلوي. مې ټول به ورسره انشاءالله قبلوي. مالک ابن دینار وی چې لاړم د بیت الله طواف مې وکړ، د صفا مروه منځ کې مې اووه چکرې والې، 2 رکعاته واجب الطواف. بیا لاړم حج له عرفات ته. عرفات کې د زوال نه پس تر د ماښامه پورې خدای ته حاجیان چغې ووایي. فرشتې الله ته بر الله خپل نظام چلی. فرشتو ته وایي وګوره تاسو خو وی چې انسان مه پیدا کوه. جاو من کل فج عمیق، د لرې لرې ځای نه رالل او ما رضا کوي، ما ته چغې وایي ګواهان شی ټول مې وبخل. فرشتې ورته څه وایي الله فیهم فلان خطاء فلان، فلان کې ګناهګار، فلان کې فلان کې فلان کې، وی دا مې ورسره وبخل. مالک ابن دینار وی چې هلته عرفات نه واپس مزدلفه کې چت لاندې د اسمان د چت لاندې په کولاو میدان شپه تېره کړه. هغه ځای نه رالو مینا ته، نو رالو جمراتو ته، شیطانان مو ویشتل. د حج په لومبۍ ورځ حاجیان شیطان ولي، بیا ورپسې د شیطان پسې بیا ذبح کوي، څاروی لالی، بیا طواف زیارت کوي او سر خرئ. وی چې رالمه او شیطان مې وویشته، وی یو ځای کې خلق را جمع دی، جعلی خلق را جمع دی او سب چل دی. مې چې خدای څه مسله ده، د هغه خلقو منځ کې مې ځان وردن نه کو چې مې وکتل هغه شل دوا کوي او خلق ګیر چاپېره لګیا دی پې امین وایي. او شل خو را رسېدلی دی او شل ناشنا دوا کوي. شل څه وایي؟ یا الله ګوره دعا رونو ګوره چل غواړي. یا ربا یا الله ګوره شخپو باندې شل زمونږ بشریان په سترګو لوند دی. دوی شکر وباسه چې خدای پاک په سترګو خو لوند دی، خو شکر وباسه چې خدای دې له خشته آواز درکړی دی چې حضور پاک خو پې ستایې که نه. که دا نه وی نو په فوټپات به د خلکو نه سوالونه کول. دا د خدای فضل. شل سوی یا الله زه دې څومره ښکلې شکل سره پیدا کړی. ګیله نه کوي چې خدای خپې نه دي را کړی. الله ماله د ایمان راکه، ماله د اسلام راکه، ما ته خفه کړې الله ما ډېر ګناهونه کړي دي، رالم خدای چې تا رضا کم. نو خدای ستا د کور نه مې چکرې ووالې په دا شلو خپو، او خدای بې سورلی په توښېدو درته ګورې راغلی یم، خپې مې نشته، چکرې مې ستا د کور نه ووالې چې خدای تا به ووینم خو مې نه لیدې. نو لاړم د صفا غونډۍ ته، هلته نه مروه ته چې خدای به ووینم، نو هلته مې مونه لیدې، اووه چکرې مې د پسې ووالې. مقام ابراهیم ته ودرېدم چې که دلته مې خپل رب ولید چې ما پرې ترې غواړم، هلته مې مونه لیدې. نو بانډو ته د پسې لاړم، عرفات میدان ته، نو عرفات کې مې چغې ووالې، خو خدای هلته مې مونه لیدې. نو مزدلفې ته رالم، ځکه د ورځې مې ونه لید، د شپې راته ځان وښی، نو ټوله شپه بې درته جړه وکړه، نو هلته مې مونه لیدې. نو اوس رالم ستا دشمن شیطان مې وویشته، که په دې خوشحاله شو چې دشمن یې راله وویشته، دلته مې ولیدې، دلته مې خدای ونه لیدې. الله اوس خلق لګیا دي ګډانه لالی، څوک غویانه لالی، څوک اوښانه لالی. خدای زه مسکین فقیر شل ما سره څه دي؟ ما سره خو نه د غوی د لالولو پیسې شته، نه د ګډ پیسې شته، نه د چیلي پیسې شته. الله راغلی دی لم چې تا راضي کم. نو ما سره الله اس نشته بې د خپل ځان نه. الله خلق د ګډانو قرباني ورکوي، زه ستا په حضور کې د خپل ځان قرباني ورکوم پروردګاره. الله د خلقو به ګډان قبله، چیلی به قبله، او الله زما د ځان د قرباني قبوله که، خو ما معاف کو، ما نه راضي شه. وی دا خبرې شل وکړې، خلکو هم جړلدم، او شل یو چغه واله پرېوت، وفات شو. بیت الله له چې ځې، دلته د الله عظمت، د الله مینه، د الله په در کې جاڼه، د بیت الله نه تاویږه او خدای ته جاڼه، او ملتظم له ورځه او دروازه نیسه او چغه وه فقیر ببابک، خدای فقیر ستا په دروازه ولاړ.
نو خدای به دې معاف کوي. یو سړي به چغه واله لبیک لبیک. یو عالم وایي ما سره یو ځای به تاوېده، وایي ما دته به د بره نه یو اواز کېده چې لا لبیک، ستا لبیک نه قبلیږي. وی ما د دې سړي نه تپوس وکړو چې ملګري زه خو تا علم ډېره موده وشوه یو ځای طوافونه کوو او دا چغه ته اورې چې دا چغه تا ته ویلې کېږي؟ وی او دا زه اورم. وی ما ورته وی چې نه قبلیږي نو بیا ولې طواف کوې؟ درته چغه وی نه قبلوم نو ځان ولې کړی؟ وی هغه سړی ما ته وی چې ما نه خپل رب خفه دی، دلته ډېر در لی رالم زه یې راضي کوم چغې ورته وام. او وی نه قبلوم نو ما خو د خدای دا در صحیح کړی دی ځم خو ته نه. نو که تا ته د دې نه بل ښه در معلومې اراته وښایه چې هلته لاړ شم. ما خو ټول درونه پرېښودل دې در له راغلی، که دې در نه علاوه تا ته بل ښه در معلومې ما ته ښایه هلته ځم. وی چې بیا به د یو ځل وی لبیک، دوه ځله به ورته اواز کېده چې لبیک لبیک. چې څومره سړی عاجزي کوي او د خدای عظمت هغه مره الله خوشحالیږي. دا د عمرې یو ځای. بیا مدینې منورې ته لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د بیت الله حج له راغی او زما ملاقات یې ونه کړه، د ما سره وفا ونه کړه، مدینه منوره بیا بل شان ځای دی. د دې م یوه رکوټې واقع درته ویم د منځه وخت دی. شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه زمونږ د دارالعلوم دیوبند لوی شخصیت او د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه خاص شاګرد. او وی په مدینه منوره کې وی مدینه شریفه کې چې به مونږ ډوډۍ خوړه نو مونږ به پوټي یو طرف ته غورځول، دا چې کم زیاتي پوټي به پاتې شو. یو ماشوم بچی و، وی ابه راته هغه پوټي به یې غونډول او کور ته به یې وړل. وی ما یو ځل هغه ماشوم ته اواز وکړه بچې دلته راشه، دا جانو په دې کړکو ګرځې او دا پوټي غونډۍ چېرته وړې؟ چیلې ګډې له واله سله وړې. وی نه بابا دا خو مونږ خورو. ناوچې پوټي. بچې دا ولې؟ وی پلار مې مړ دی، یو مور مې د مونږ یتیمانان یو، د ډوډۍ درک نه لګي. هغه زمانه کې سعودي کې دا تیل نو پیدا، دون مالدار ملک نو غریب و. دا به وړه پوټي را غونډوم او دا اوبو کې خوشته و، زما هغه ماشومان درونه خویندې او زما مور او مونږ یې خورو. بچې د کم ځای؟ د مدینې منورې. بابا کاکاجي د مدینې منورې. مدینه منوره کې د کم قوم سره تعلق دی؟ کاکاجي د انصارو بچې یم. الله والذین آووا ونصروا، چا چې د حضور پاک سره مدد کړی دی. ویړه مې یو ټک ناره کړې، ګوره دا د انصارو بچې دی، د غریب دا ټوکړې راغونډی. ما ورته وی چې بچې که دې خوښی زه د هندستان یم او یو لویه مدرسه د دارالعلوم دیوبند، هلته د حدیث استاد یم، که دې خوښی زه به دې ځان سره بوځم، لکه بچي غوندې به دې وپالم. عالم بنده نه خدای جوړ کړي، دلته به بچې ضایع شي. تا نه به خدای ښکلی عالم د حدیث استاد د تفسیر استاد جوړ کړي. بیا راځه او ټوله خدمت به دې زه کوم، پیسې لکه بچي غوندې به دې ساتم. ما ته وی کاکاجي مور سره به مشوره وکړم. ما بلکل خو په پلان کې هر ورځ به مونږ ځو. الله واقع چې مدینې منورې نه سړی رخصتېږي د حضور پاک نه نو ډېره ګرانه ده، لکه چې د چا درد دی. وی چې مونږ رخصتي اخیسته لاړو، نبي علیه السلام مبارک باندې سلام وکړه، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. مخامخ حضرت ابوبکر صدیق باندې، حضرت عمر فاروق باندې رضی الله عنهما، او باروتو وی دا ماشوم راته ولاړو. ډېر خوشحاله وم چې یو بچی د انصارو به زه بوځم دیوبند ته، او زما د وجې نه به الله د دن یو ښایسته عالم جوړ کړي، ډوډۍ به م خدای ورکوي، هر څه به ورکوي. وی ما ورته وی چې بچې مور سره دې سلا وکړه؟ وی چې یو کاکاجي. مور درته څه وی مور مې راته وی چې بچې لاړ شه، که دنه خدای عالم جوړ کو خو ډېره ښه ده، او که عالم دنه جوړم نشي نو ستا د یو کس د خرچې نه خو به خلاصه شم که نه. اوهو وی ډېر زړه مې بیا درد وکړ. بچې نه بچې خدای به دنه ښکلی عالم جوړی. او زما بلډینګ دې لیدلی دی،
بس هلته راځه چې ځو. وی چې زه روان شوم وی دا ماشوم بچی ما ته وی پټېنېدونه کاکاجي ودرېږه. وی ودرېدم. وی ګمبت مبارک ته ګوته ونیوله. وی ما ته کاکاجي ته چې ما کم وطن ته بولې هلته دا شته؟ ما سترګې ښکته کړې. ما وی بچې که دا هلته وي نو موږ دلته څه کوله؟ وخت کم دی وخت کم دی. دا ګمبت نو موږ بیا دلته څه کول؟ دا خو هلته نشته دلته موږ راځو. وی کاکاجي علم به م خپل کار کوي، ډوډۍ به م خپل کار کوي، دا سړي ټوکړې به جمع کوم خو د دې ګمبت پرېښودو ته تیار نه یم. نو چې سړی حج له لاړ شي عمرې له لاړ شي نو په مکه مکرمه کې الله تعظیم، په مدینه منوره کې هم د الله تعظیم. ممکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عظیم شخصیت ګڼو په دې وجه چې الله ورته عظیم شخصیت ویلی دی، دا الله عظیم. نو دا دوستان عمرې له تللي دي او د عمرې نه راغلي دي. عمره ډېر لوی ثواب لري. نبی علیه السلام فرمایي سړی چې عمره وکړي ورپسې بل عمره وکړي د دواړو منځ کې څومره ګناهونه یې ټول ورسره ورجېږي. یو بل حدیث کې راځي چې العمرة نصف الحج، چې د عمرې د نیم حج برابر ثواب کېږي. یو بل حدیث کې راځي وی عمره کې دا ګناه داسې رجی، داسې ګناه ختمی او فقر دواړه داسې ختمی لکه اور کې چې اوسپنه واچوي د اور زنګ ختمی. او حج چې سړی وکړي پاک وی بغیر د جنت نه خو د هغه دپاره بل څه بدل نشته دی. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. وخت د منزلې چې دا زموږ د دوست ډاکټر صاحب شایست صاحب او د ملګرو هغه عمره وکړله او ما سره خو ته خو ډېر محبت سره ویلي و چې موږ عمرې نه راشو ته به راځې. موږ هم پکې شرکت وکړو. الحمدلله دا د خدای لوی کرم دی. الله باقي تاسو څومره زموږ چې دوستان یې د مجلس کې ناست یې تاسو د رب العالمین د عمرې او د حج سعادت نصیب وګرځولي. رب العالمین دې موږ ته د دنیا او د آخر خیر او برکات نصیب کړي. او تاسو وختي راسره راغلي ستاسو دا ناسته دی الله په خپل درګاه کې قبوله منظوره کړي. یا الله که څوک بیماران یې ته وله شفا ورکړي. خدای که څوک تنګدسته قرضداران یې قرضونه خلاص کړي. خدای چې څه علما دلته ناست دي د هغوی په ژوند کې مال کې برکت پیدا کړي. خدای زموږ د دنیا او د آخر خیرونو او برکتونو نصیب کړي او د دنیا او د آخر د شرونو او د آفاتو نه په امان کې وساتي. ټول دوستان دي خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي. الله زموږ توبې قبول کړي. الله زموږ ګناهونه معاف کړي. خدای موږ د خپلو صالحینو او اصلاحو په نقش قدم باندې روان کړي. او خدای زموږ کشران بچي د لوفرو د ژوند نه وساتي. خدای د څښاو مرضونو نه مو ساتي. الله د دې دوستانو په زړه کې چې څه حاجات یې ولی پوره کړي. خدای د دې په زړه کې چې څه مقاصد یې ولی پوره کړي. خدای که د دوی زموږ کوم مشران وفات دي مغفرت یې نصیب کړي. چې کوم رنځوران دي روغ صحتونه یې نصیب کړي. الله که څوک پریشان حال دي پریشانونه په خوشحالو بدله کړي. یو زنانه وفات ته دو که جلې مغفرت نصیب کړي. خدای موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي، د حاسدینو د حسد نه مو ساتي، د شریانو د شرونو نه مو ساتي. او اله العالمین صحیح عقیده او زمونږ د اهل السنت والجماعت او زمونږ د علماء دیوبند د عقایدو برابر زمونږ ښکلې عقیده نصیب وګرځولی کړي. او خدای د دنیا نه هم د ایمان سره رخصت کړي. خدای د بیمانۍ نه او د بدعملو نه هم په امن او امان کې وساتي. او دا محله او دا علاقه ټول په دین باندې آباد کړي. خدای ته زمونږ نه راضي شي. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای د خپل محبوب مصطفی محمد صلی الله علیه وسلم محبت زمون په وینې په یو قطره کې قائم کړي. د هغې د مبارک کلي دیدار او د هغې د مبارک روضې سفر زمونږ نصیب وګرځولی کړي. او د بیت الله د حج او د عمرو طوافونو سعادت مو نصیب کړي. دغه دوستان چې کوم د عمرې نه رالل زما سره زما یو ورور مولانا حسین علي جان صاحب دا د مولانا احمد علي جان صاحب رحمت الله علیه برخوردان دی اوس د عمرې نه راغلی دی. ما یې راځه زه ما سره لاړ شه. نو دا د عمرې نه چې څومره دوستان راغلي دي نور دوستان چې څومره دي الله د ټولو عمرې قبوله کړي، طوافونه یې قبول کړي، دعاګانې یې قبولې کړي، هلته یې منځونه قبول کړي او تم بیا غزا له بوتلی کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.